هغه وخت در په زړه کړئ چې کله الله د عاد له قوم نه وروسته تاسې د هغوی په ځای کېنولئ او تاسې ته یې په ځمکه کې دا مقام در په برخه کړ چې نن تاسې د هغې په هوارو میدانونو کې لوړې ماڼۍ جوړوئ او د هغې غرونه د کورونو په شکل توږئ نو د هغه له نعمتونو څخه غافل کېږئ مه او په ځمکه کې فساد مه راوړئ د هغه د قوم هغو مشرانو چې تکبر یې غوره کړی و د ټیټې طبقې هغو خلکو ته چې ایمان یې راوړی و ویل تاسې په رښتیا سره په دې پوهیږئ چې صالح د خپل رب پیغمبر دی هغوی ځواب ورکړ په دې کې شک نشته له کوم پیغام سره چې هغه لیږل شوی دی موږ هغه منو هغو تکبر کوونکو وویل کوم شی چې تاسې منلی دی موږ له هغه نه منکر یو بیا هغوی اوښه ووژله او له پوره سرغړونې سره د خپل رب له امر څخه مخالفت وکړ او صالح ته وویل چې راوله هغه عذاب چې ته موږ ته د هغه اخطار راکوي که ته په رښتیا سره له پیغمبرانو څخه یې په پای کې یو لړزونکی آفت هغوی ونیول او هغوی په خپلو کورونو کې پړ مخې نسکور پراته پاتې شول او صالح علیه السلام دا ویل د هغو له کلو څخه و چې ای زما قومه ما د خپل رب پیغام تاسې ته ورسو او ما ستاسې ډیره خواخوږي وکړه خو زه څه وکړم چې تاسې خپل خواخوږي نه خوښوئ او لوط موږ د پیغمبر په حیث ولیږه نو په یاد لره چې کله هغه خپل قوم ته وویل آیا تاسې داسې بې حیا شوي یاست چې هغه شرمناک کار کوئ چې له تاسې نه مخکې په نړۍ کې هیڅ چا نه دی کړی تاسې ښځې پرېږدئ له نارینهو سره خپله غریزه مړوئ حقیقت دا دی چې تاسې بیخي له حده تېرېدونکي خلک یې خو د هغه د قوم جواب له دې پرته نه چې دا خلک یعنې لوط او د هغه پیروان له خپلو کلیو نه وباسئ دوی ډیر ځان پاکونکي خلک دي په پای کې موږ لوط علیه السلام او د هغه کورنۍ د هغه له میرمنې څخه پرته چې له شاته پاتې کېدونکو څخه وه روغ رمټ ویستل او پر هغه قوم باندې مو یو د شګو باران وراو نو وګوره چې د هغه مجرمانو څه عاقبت شو مدین اوسیدونکو ته موږ د هغوی ورور شعیب ولیږه هغه وویل ای زما قومه د الله بندګي وکړئ له هغه پرته ستاسې هیڅ بل خدای نشته تاسې ته ستاسې د رب څرګنده لارښوونه راغلې ده نو تله او پیمانه پوره کوئ او د خلکو مالونه د تللو یعنې وزن کولو په وخت کې مه کموئ او په ځمکه کې فساد مه راوړئ چې کله د هغې اصلاح شوې ده په همدې کې ستاسې ښېګڼه ده که تاسې په رښتیا مؤمنان یاست او د ژوند په هره لاره باندې د شکاونې لپاره مه کینئ چې خلک ویروئ مؤمنان د خدای له لارې نه منع کړئ او د سمې لارې د کږولو په هڅه کې مه اوسئ هغه وخت در په زړه کړئ چې کله تاسې لږ شمېر وئ بیا الله تاسې زیات کړئ او په غړېدلو سترګو وګورئ چې په نړۍ کې فساد کوونکي په کوم سرنوشت اخته شوي دي کله تاسې څخه یوه ډله په هغه هدایت باندې چې زه ورسره لیږل شوی یم ایمان راوړي او بله ایمان نه راوړي نو له صبر سره سترګې په لاره اوسئ چې تر څو الله زموږ په منځ کې فیصله وکړي او همغه تر هر چا ښه فیصله کوونکی دی